السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ټول کله خو ماشومان په کور کې وي او ماشومان اکثر خاورې خوري. دې ته وایي جیوفیجیا. او خاورې، کاڼې، ګټې، شګې او ویښته او چې څه مخې له ورځي په خوله نه راباسي نو دغې ته وایي پیکا. دا ماشوم په دې وجود کې د څه شي کمی وي لکه آیرن، فولادو یا زینکو یا نور د خوراک د شیزونو کمی راشي. نو د دې ماشوم د خولې د خوند بدل شي او د کوشش کوي چې دا شیزونه وخوري. دی وایي چې دا په دې کې موجود دي. نو په دې خاورو کاڼو ګټو کې د دې چینجو د انډې پرتې دي. نو دې ماشوم ته به چینجي بار بار کېږي. نو هغه چینجي به وله نوره وینه کموي. نو دا ماشوم به زیړ وي، خېټه به پړسېدلې وي، خوراک ته به یې زړه نه کېږي، یو لوبو ته به یې زړه نه کېږي، یو ترقي به یې نه کېږي. دا ټول مسلې به دې سره موجود وي. یا به دا زنانه چې ماشوم بیماره وي، ماشوم یې په خېټه وي، نو د دې دې شیزونو ته ډېر زیات زړه کېږي. یا کم ماشومان، لوی کسان چې ذهني معذوره وي، ډیسیبل ماشومان وي، سی پی چایلډ وي، هغې داسې ګندونه مندونه راکاږي. او یا ذهني مسلې شیزوفرینیا ورته وایي. دغه خلک هم دا ګندونه زیات خوري. او ځینې خلک خو پکې وچې وریجې یا وړه یا هسې وچ شیزونه ګوري چې کوم پخ شوي وي هغه خوري. نو دا ټولې مسلې چې کوم دی د وجود د کمی د وجې نه راځي. نو لنډۍ بادیس چل وکړه چې د ماشوم له به د چینجو یو بوتل ورکړئ او هغه د چینجو بوتل زینټل یا ورمکس هر 6 میاشتې پس ورکولی شئ. آیرن یو شربت میلاویږي، د وزن مناسب به ډاکټر ولیکي هغه به ورکړئ. او زینک شربت لوی یا واړه هغه استعمالولی شي. د هغې څه داسې غټ نقصان شته دی نه. خو دا ماشومان د وخت سره او د دې خوراک د دې کمی د پوره کېدو سره بیا د خاورو نه بس کی د پریشانۍ خبره نه ده. او په کور کې په لږ کنټرول ساتئ. که چېرې کچه کورونه نو په هغې کې خو ممکن نه ده، خو که پاخه کورونه وي او چې څومره د خاورو نږدې ځایونه وي، په کوم ځای کې خاورې وي یا چېرته کې هغه ننګری چې ورته وایي کوم کې بوټي پراته دغه وي، نو دغه ته لږ سیټ ته کوئ او دا دوایانې وله ورکړئ. ټیک به شي. السلام علیکم.